د خیبر پښتونخوا په سویلي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه رامنځته شوې. په دغه نښته کې څومره مرګ ژوبله اوښتي. بلخوا د بلوچستان په خوزدار ولسوالۍ کې وسلوالو مرګونه برید کړی. په دغه برید کې هم ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان په خوزدار ولسوالۍ کې ناڅرګنده وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر عطاالرحمن مینګل وژلی او 4 کسان یې ټپي کړي دي. د خوزدار ولسوالۍ مرستیال ولسوال رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جون پر 22مه د خوزدار ولسوالۍ په اړنجي سیمه کې شوې ده. یاسر اقبال دشتي ویلي چې په دې برید کې د عطاالرحمن زوی او 3 تنه نور ټپي شوي دي. چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عطاالرحمن مینګل د بلوچستان د پخواني سر وزیر نصیر مینګل زوی او د جهالاوان عوامي پینل د مشر شفیق مینګل کشر ورور دی. بلخوا په سویلي وزیرستان کې د برمل تحصیل د راغزی عمران خیل په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 6 تنه وژل شوي. پوځ ویلي چې په وژل شوو کې 3 پوځیان او د 2 ښځو په ګډون 3 ولسي وګړي ګډ دي. پاکستاني رسنیو د پاکستان د پوځ له خولې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو راکټ د سپرلیو پر یو ګاډي ولګېد. سرچینو ډیره کړې په دې نښته کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په خبره تر نښتې وروسته په سیمه کې ویره خپره شوې او ځایي اوسیدونکي اړ شوي چې خپلو کورونو ته پناه یوسي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.